دین ګوره د ډمانو کار نه دی، د زمونږ دین نه ډېر صفا نیت غواړي چې ته دین لراځي خالص د الله د رضا دپاره به راځي. دا د منافقانو کار دی چې هغه ته دنیا میلاویږي، دین ته راشي چې دنیا نه میلاویږي واپس لاړ شي. کوم علما چې تاسو ګورئ چې یاره مالدار دي، یا خو داسې چې غریبانانو خپل تجارتونه یې خپلې خواریانې کړي، او یا بعضې داسې چې د علمو په جامه کې ځان رادننه کړی د مدرسې او د مسجد په نوم باندې ټول عمر په چاندو کې دي ظالمانو تېر کړل او چاندې غواړي. خو دا د خلکو یو کسب ګرځېدلی چې چانده او چانده دا چانده د عمر ته بیا نه ختمېږي. دین ته صحابه کرامو داسې قرباني ورکړي چې دا نفسونه یې ترنه قربان کړي، وینې پکې توی کړي دي، ځانونه یې پکې قربان کړي دي، بچي پکې قربان کړي دي، کورونه یې ځانونه خلاص کړي دي، کلي پرېښودلي دي. دین قرباني غواړي. امام بخاري رحمه الله د حباب رضی الله عنه روایت ذکر کړ چې حباب رضی الله عنه وی حاجرنا مع النبي صلی الله علیه وسلم نريد وجه الله، موږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره هجرت وکړلو صرف د الله رب العالمین رضا طلب کولو دپاره. وی فوقع اجرنا علی الله، زمونږ اجر بس په الله تعالی باندې واقع شولو. ویل بعضې داسې خوش قسمته خلکو چې دوی ارس آخرت دپاره پرېښودل، دنیا کې هغه خپل اجر بالکل وانغستو. ویل لکه مصعب رضی الله تعالی عنه، مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه داسې مالدار و چې په کومه لاره باندې به لاړو خلکو ته به د خوشبویۍ نه پته لګېدله چې دا په دې لاره باندې تللی دومره مالدار و. او چې کله ایمان راوړو تکلیفونه دردونه دومره زیات شولو، دومره غربت او فقر رالو چې کله شهید کړلی شو نو هغه ته د کفن په ځای باندې یو شړۍ د هغه وه، نو هغه به چې په سر واچولی شو خپې به یې ښکاره شوې، او چې په خپو به ورته واچولی شو سر به یې ښکاره شو. دین د مالدارۍ نوم نه دی، دین د مال حاصلولو نوم نه دی، دین د قربانیو نوم دی. امام ترمذی رحمه الله روایت نقل کړی دی چې هغه صحابي راشي د الله رسول زه تا سره مینه کوم، پیغمبر سلام ورته وایي پوهېږي چې دا ته څه ویل؟ اوې د الله رسول سره مینه لرم. بیا ورته وایي پوهېږي، درې ځلې ورته داسې ویل اوې د الله رسول تا سره مینه لرم. ورته وایي بیا ځان فقر ته تیار وساته. نن یو ډم راشي پټګۍ وتړي، یاره جي راغلمه توبه مې وویسته دین ته، په څه نیت باندې راغلي چې یاره زه به مالداره شم. خلک وایي اوهو دا خو بس ملا شولو. یو پټګي تړلو سره خلک د ډم نه ملا جوړ کړي. دا غیرتي دین دی او قربانۍ والا خلک غواړي.